پنځم عقیده دا ذکر کړی دا پنځم صفت غیر مسلم مشرکین دغه عقیده ده دغه صفت ده چې په خپلم گمراهان دي او نور خلک هم د گمراهی په طرف باندې روان دي زلال او اسلام دواړو کې واقع دي الله عز وجل سوره بقره کې د يهود صفات ذکر کړي کنز العمال دویم جلد 350 پر صفحه باندې عمر رضی الله عنه دا روایت نقل لې وی اصل کې من مراد یو ګره د يهود سره دا خبر الله رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دا والله کړي دا من مراد یو الله عز وجل قرآن کې د يهودي وعده دا ذکر کې خلک گمراه کوي تاسو ګورئ دا مولان پټګې به تړلې مدرسه کې مناستي مشکات به مخې له خودلې شي بخاری به مخې له خودلې شي لیکن عوام د اسلام په نوم باندې است د ګفر او د گمراهي په طرف باندې دعوت کی پلانې سړی بچلاړو هغه پلانې قبر لبلاړو الته به دوه رکعات منځ کې ولته به سجده وکړه او اغلب د شي ویل چې اغث یا فلان اغلب د شي ویل چې اعوذ بسيد هذا الوادي اغلب دا ویل نو اسره سړی په هغه وخت کې په خپلم گمراه دي بلیم د گمراهي په طرف باندې روان کی حالانکه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ د مذهب کتاب دی الکوكب الدری دریم جلد یوصل 350 نمبر صفحه پاغه کې تصریح کړی د شاه صاحب چې کله په یو جماعت کې قبري برابر خبر ده کدا قبر مخ کی طرف دی برابر خبر ده کدا قبر روس طرف دی برابر خبر ده کدا قبر کی طرف لري برابر خبر ده کدا قبر چپ طرف لري وی دې سړي مونږ نه کیږي ته چې مونږ کې د جماعتونه نه ګورا ته ټیک د دې جماعت له زور زم د جمعې منظر لپاره دې جماعت له زور زم 15 ټیمه منظر لپاره اې د دې میراب مخ له قبر شته کې نشته تاسو سره ده کنه دی په دې چار دیواله کې دنه ده کنه دی څنګه ته مونږ نه کوي په دې ځای کې کته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرم په دې جمعات کې دنه دی نو امام ابن حجر اسقلانی رحمه الله تقریبا د غیر پر و جوابونه ذکر کړی دي چې هغه بعضی خصوصیتونه هغه جمعتونه لري او هغه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د عائشه په دې کوټه کې دنه هغه په جمعات کې نه وو ارمان کچیرته موږ له ایمان موږ له قیامت موږ له دین د اسلام مهم به موږ ډیره تشریح کړي وي لکه څنګه چې موږ گاډي اخلو څنګه موږ د بارګین والا سره رابطه کوو چې دا گاډي کده که خراب پیسې چې ماتو څنګه سراب سره پښتنه کوو چې دا پیسې نرخ څنګه نه دي کپڑے چې اخلو څنګه د وکړ تاجر سره موږ مسوله کوو چې کم یو نرخ په دې وخت جامه په دې وخت کې کده ستر در چې موږ اخلو څنګه موږ د خلکو لمنډه وي زرګرانو لا چې اصلي کم دی دیشي کم دی ارمان کچیرته موږ له دین د اسلام مهم وي الله رسول موږ له مهم وي موږ به د قران او سنت د علماو سره ناس وي چې ای صاحبہ دغه جمعه زماره د کور په دی خوا کې نږدې لري چونکې دی په چار دیواله کې دنه قبر دی ایدل تسمه د منځ کې کنه کیږي خو موږ له اسلام د سکار شي عباس لکه شپتل غوندي عادي غوندي او ارسل په دی خپل سین کې نقشه د اسلام جوړ کړی دا اسلام هغه اسلام دی چې مال خپل اسلام معتبر اسلام هغه اسلام چې هغه تعالی خپل اسلام معتبر ابل خپل معتبر ابل خپل معتبر نو دی وجنه چې کله یو سړی بل څوک گمراه کوي یو سړی په خپل گمراه دی ته پوه شې بدی باندې الله عز وجل فرمایي چې دا د مشرکینو عقیده ده دا د مشرکینو صفت دی الله عز وجل په ورځ قیامت دی هغه پر حساب کې تر اوچت کی کله کله باسي خلکو له بدیسین کې سوال پیدا شي موږ د کوم ولا خبره ومنو اې دی عالم پټګری دا غم دی دام صلی الله علیه وسلم وی اغم وی دام په جمعات کې ناس دی او غم ناس دی نو معاذ بن جبل فرمایي چې ان علی الحق لنورا په دې قران او سنت باندې په دې حق مسله باندې الله عز وجل ورنه خودل دا ار سړی دا پیژنې دا باندې ټول خلکو ختم دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت لنږدې وخت کې هیڅ کور په پاتې نشي برابر خبره ده کدا بنگله ده برابر خبره ده کدا د خټو کور دی برابر خبره ده کدا خیمه ده الله عز وجل په قران ور داخل کی ته دا عذر وسنشي پیش کولای چې زور باندې نه پیګم لکه څنګه چې په دنیا کې د بارګین والا نه پښتنه کوي د زرګر نه پښتنه کوي د رخپروش نه پښتنه کوي د سراب نه پښتنه کوي د خریدار د ځمکې نه پښتنه کوي د قشان هغه چاله ورشه چې هغه تعالی په مسأله کې دا خبره ذکر کړله چې قال الله عز وجل او قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فصلوا اهل ذکر دا معنا ده تاسو چې کله مسله دی عالم خو له وروړي دی مفتی سي خو له وروړي په سوال کې ورته دغه خبره ذکر کوي چې دې مسلې سره زما مخامخ شوم ما باندې د مړي پروګرام راغی ما باندې د خادي پروګرام راغی ما باندې د تجارت پروګرام راغی په دې کې د قران او سنت حکم سره هغه بخمه تعالی وی چې قال الله عز وجل او قال رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه به تعالی نشي ویلي چې هغه مولا سي په کې دا ویلي متأخرین په کې دا ویلي متقدمین په کې دا ویلي او کوز مولا په کې دا ویلي بر مولا په کې دا ویلي جواب مطابق د سوال سره نشو ما تانه په دې سوال کې نشي پوښتنه کړې دا چې قران او سنت الله او رسول په دې حکم کې مال کم ارشادات فرمایلي دي او ته مال د مولانو خبرې ذکر کوي موږ د مولا بیزتی نه کوو د مولا مثال د شي لکه بجلی موږ په دې بجلی باندې هغه خپل مقصد نظر رسو د بجلی قدر کوو چې مقصد د پیور شي د محفوظ ځای کې کېږدو پاکورا پاکوي چې کله به توري مثال بتري کمزوري شو هغه ورته قوي کوو
خو داسې هم نه کوو چې 40 غنټې دې بجلي نه تاویږو را تاویږو او مقصد زموږ نه پکې پاتې دی یاره دا صاحب چې د 40 کړی دی ماخوستن په اودس باندې سار مونځ کړی دی کله د وخت په کات کړی و په دې بل وخت په ولاړ ولې داسې مجرم و خلکو په وخت باندې هغه طالب علم او متعلم ودرې چې هغه په صنف کې ناکام دي حدیث کې راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صلوا داسې مونځ وکړئ لکه څنګه چې زه مونځ کوم د نبی کریم علیه الصلاة والسلام ملګري صحابه کرام هغه صحابه کرام چې د اهل سنت والجماعت اتفاقی فیصله ده د ابو بکر نه نیولې تر وحشي رضی الله پورې دا ټول جنتین دي او که چا په یو صحابي سره په زړه کې د زری په اندازه ورانه ولرله سړی زندق دی کافر کیږي هغوی خو پیغمبر لکاته ما ته به چا لګورو ما ته به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث لګورو علماء په دې باندې مستقل کتابونه لیکلي کتاب بابونه ذکر کړی دي کتاب الصلاة باب فی الصلاة المحدث الكبير امام البانی رحمه الله کتاب په ولیکو درې جلده صفت الصلاة النبي صلی الله علیه وسلم مختصر سو یو جلده په پښتو کې زمونږ استادو د دې علاقې مشر مفسر شیخ عبدالسلام رحمه الله هغه تقریبا سره پاسه 200 احادیث را جمع کړي دي مونږ د احادیثو پرانا کې هغه کې وګوره چې آیا پیغمبر چیرته یوځای کې مونږ کړي چې په اوچته کړي دی وا دا بل دغه کړي نه موږ د دې بل سړي په ذکر نه روانېږو چې رسول الله فرمایي صلوا كما رايتموني اصلي او كما قال څنګه مونږ چې کوم په دغه طریقه باندې ته مونږ وکړه چیرته وخت به اوچته کړي زم سره مارم موږ په اوچتي کو په 15 لسپاري دی کې ویلي 15 لسپاري په دې بل کې ویلي نه دین باندې ځان پوهه کوي حق به موږ په خلکو نه پیژنو خلک موږ په حق باندې پیژنو ته د سمو چې مولانا صاحب دا خبره کړې ده جناب شیخ صاحب دا خبره کړې ده جناب پیر صاحب دا خبره کړې ده پیر صاحب دی دیو که شیخ صاحب دی دیو که بل صاحب دی دی دا ټول راواله په قرآن او سنت باندې وته لکه خبره د دې سره برابر و بالکل موږ بستا احترام وکړو قدر دې کوو که برابر نه هر سړی خپل کار کوي حتی تر دې پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو کې دا راځي چې یو سړی بدعتي دی هغه د قرآن او سنت سره په دښمنۍ کې واقع دی او تا دغه احترام وکړي د اسلام جرړه دی وسته وغیرہ ختم کړه دعوت دی ورته وکړي خرچه دی ورمانه وکړه پښتنه دی ورمانه وکړه امام شاطبی رحمه الله په الاعتصام کې لیکلي دي چې په کومه لار باندې بدعتي را رواني لار جدا کا یا به دی واړی یا به تبرز لکه شکونه واچوي الکه دې سره زو دې سره مزه سلف په دې باندې تصریح کړی دا وې زمنګ اولادونه چې د ټنګ ټکور ولا سنکینی په غیبه نه خپه کیږي خو لیکن د بدعتي مولا په مدرسه کې چې داخل شي د بدعتي مولا په درس کې چې داخل شي د بدعتي مولا سره چې مجلس وکي دا ډیر ضرر لري په نسبت سره اقشیلا لکه ځم په دې په اول پکار دي کوم خود ساخته نقشه چې تارا وړي دا مارا وړي دا اغل لري کوا